ګران لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. استاد جالبه ده ښاغلی عطا محمد نور دلته د ایران څخه ملاتړ کوي، مننه ورڅخه کوي او په خپلې خولې اقرار کوي چې بالاخره موږ د ایران د هیواد نه مننه کوو چې د امر صاحب په دوران کې یا د مقاومت په دوران کې هم موږ سره مرستې کړي دي، پیسې موږ داره کړي دي او اوس هم زموږ سره خپلې مرستې جاري ساتي. او بیا بلې لور ته د دوی په اند چې ژوندون تلویزیون ملي شخصیتونه توهینوي، هماغه شخصیتونه دی په خپلې خولې باندې توهینوي او هغوی ته ګواښونه کوي. په دې باب ستاسې نظر څه دی؟ دا خپرونه خو داسې چې تصویر خبرې کوي، یعنې ښه ده چې زه پرې تبصره ونه کړم. یعنې دا تبصره هم زما لپاره شرم ده چې پرې ویې کړم، ځکه چې هر څه ده داسې واضح کړه چې نور پکې خبره نه پاتې کېږي. دوستم په باره کې چې کومې خبرې وکړي او د پخوانیو او موږ دی چې وایي چې احمد او محمود دا قلبي توهین کړي دي، موږ خو د هغوی خپلې خبرې اچولي. یعنې دا د افغانستان د رسنیو په قانون کې قید ده چې د پلانکي امیر صاحب د پلانکي امیر صاحب د پلانکي امیر صاحب خبرې ما اچوئ، د پلانکي امیر صاحب واچوئ، د پلانکي ما اچوئ. یعنې دا د اساسي قانون یا د رسنیو په قانون کې کوم ځای کې قید ده، یا دا قید ده چې د کشمیر خان خبرې ما اچوئ، د استاد عطا محمد نور واچوئ، یا د استاد عطا محمد نور ما اچوئ، د کشمیر خان واچوئ. یعنې دا په چېرته رسنیو قانون کې چېرته قید راغلی که نه راغلی. موږ خو دلته دا اجازه هم ورکوو چې راشه په همدې ټلویزیون کې هر څه چې ته وایې، هر څه چې وایې زموږ په شمول باندې ووایه، موږ یو ټکی نه سانسورو. خو دې ولس هم حق ورکړه چې په دې ټلویزیون کې ستا په باره کې څه شی ویل کېږي هغه وزغمي. ځکه تاسې خو وایي چې موږ ده په اصطلاح چې زه مجاهد یم، ته خو حوصله لرم. اختلاف یوازې زموږ په دوو خبرو کې نه ده چې چا جهاد نه ده کړی جهاد امتیاز اخلي. یو اختلاف په دې نقطه کې ده، یو اختلاف په ملي هویت باندې ده. د یوې تفرقې ته لمن وهلې. اوس موږ وایو چې موږ څوک چې په دې خاوره کې چې مور وي په دې خاوره زیږولی که په هر ژبه ګویا شي خو افغان دی. هر څوک چې په دې خاوره کې اوسېږي هغه افغان دی. دغه لویه دایره ده. نورې وړې وړې دایرې په کور کې کورګي نشو منلی. دی نن وایي چې خط سرخ که قومیت نوشته نکنه ما قبول نداریم. ته څوک یې؟ څوک یې؟ ته یو عادي فرد دی د دې مملکت. هغه هم دې جمهور رئیس د موزر اتحاد نه قربان شه چې تا غوندې سړی په باغي واغي سړی چې د ملت په سرمایه باندې خېټه اچولې ده تی په قدرت کې پرېښی. نو نن وایي موږ وایو چې ټول افغانان دي. اساسي قانون کې 3 ماده هر څوک چې په دې خاوره کې اوسېږي افغان دی او هر افغان د رایې ورکولو او رایې اخیستلو حق لري. دې نه وروسته قومونه باید د ملت سره مواجه نه کړو. موږ یو څوک قومي هویت اول دا موږ دغه مسلې پسې باید دونه ونه پیچو چې بالاخره د قومونو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته شي. بله خبر دې کې ده چې که دا ښاغلی غواړي چې حتما دې په دې تذکیره کې چې هغه پارلمان تصویب کړه، دی کله پارلمان ته د ملت کور وي کله بیا غندي. موږ اوس هم وایو چې په پارلمان کې هم د داړه ماران شته ده، دته منصوب خلک شته ده، خو دې ګندګۍ سره سره هم وایي چې پارلمان یو قانوني مرجع ده. کومه فیصله چې قانوني وکړه د تایید وړ او کومه چې غیر قانوني وکړه نور پروسیجرونه شته بیا به خلک غریزه کوي دغه لارې. دی پارلمان ته مختار ورکوي، دی جمهور رئیس ته مختار ورکوي، دی ولس ته مختار ورکوي. او موږ غوندې رسنۍ ته بیچارهګان چې د خلکو په وینه د رسنۍ موږ ته مختار کوي. خو زه دا خبره کوم د افغان مسلمان په توګه دا خبره کوم چې که دا عطا محمد نور اخلاقي جرأت ولري او لږ تر لږه یعنې د مسلمانۍ جذبه یو رګ په دې رګ کې یو وینې په رګ کې د حق محکمې ته راسره ځي درسره حاضر یم. دغلته دغه لوی احسان والي چې د ستره محکمه چې ده سره دې چې ملاحظات پېښ ده دې ته د ټولو ژورنالستانو د افغانستان د ټولو ژورنالستانو په حضور کې درته حاضر یم. راځه آزاد ډیبیټ ته باسته. که دې ته وایي نه زما شان او شوکت ډېر پورته دی زه والي یم نو داسې وکړه چې یو نماینده ته د صلاحیت ورکړه، خط ورته ورکړه چې هر څوک په دغه کیس کې ملامت شول هغه به وظیفې خوشې کوي، افغانستان به خوشې کوي. چې هر چا د ملت سرمایه خوړلې وه، هر چا ملت کې تفرقه ایجاد کړې وه. زه د ټول افغانستان د افغان په نوم افتخار کوم. ته د افغان سره مخالف یې، زه ملي یم که ته ملي ته تفرقې ته لمن وهې که زه وهم. زه د ملت وارث یم. زه هېڅ غل، هېڅ رهزن، هېڅ داړهمار دې ته نه پرېږدم چې زما په هویت باندې خبرې وکړي. څو چې زما یو فرد په توګه صلاحیت په لاس کې نور د ولس قانوني مراجع دي هغه به یې کوي. قوانینو کې به هم تغییر راوړي، قوانین به هم اصلاح کوي. پاتې شوله د غور او پش دا که د سره توپک نه وي که دی د بلخ والي دی تر کابله پورې نشي راتلی، تر کابله پورې دی نشي راتلی، ګرځېدلی نشي، دی په خپله په مزار کې نشي ګرځېدلی. دا خپله دوستم چې دی ورسره اوس اطلاف کړی مخکې ورته داړهمار ویلې د هغه تر منځ دومره مړي شوي چې شمار یې نشته. دا مړي تا د ولس زامن تا زېږولي که دا د خدای مخلوق و. نو خبره دې کې ده چې دا غور او پش دي دې رسنیو ته نه کوي. وروره موږ داسې نه یو چې دې وطن کې له هوا نه راغورځېدلي یو.
دا وطن زه د وطن وارث یم، د وطن باندې زه سر ورکوم چې پښتون مې د وطن مخالف زه مخالف یم، هر قوم چې زرداد زه مخالف یم، تا مخالف یم. تا بازار کې پاټک اچولی او زرداد په سروبي کې اچولی، نن یو په لندن کې محاکمه کېږي او بل باندې د ډالرو باران راوري. زه دغه عدالت غواړم او هر څوک چې ما سره په دې منطق کې کینی او ضمیر دی زه ورسره حاضر یم. په شرق کې کینی، په غرب کې د لاهې محکمې ته ورسره ځم، هاګ محکمې ته ورسره ځم، د افغانستان خپله محاکمې ته ورسره حاضر یم. خو که دی اخلاقي جرأت لري بل دې ته چې دغه اخلاقي جرأت دی یو کې دی خو د کرزي مخالف دی، یو ورځ خو دی قدرت نه لري شي چې بیا د ظرفیت موږ وګورو چې دی په مملکت کې څونه وزن لري او هغه پیسې زه اوس هم درته وایم دی د قاضي مقرر کړي، هم دی د څارنوال راولي، دا د ژوندون تلویزیون ټوله پانګه دی له اینه ته زیاته پورې موږ چې چا نه اخیستي دي یو ورته لیست ورکړو او دا به دی دا جرأت وکړي دی چې اول د ژوندون تلویزیون بررسي کړي. زما مخالف دی راولي بررسي دي کړي، څوک چې زما د سر قاتل زما د هویت مخالف دی هغه دی راولي دا جرأت دی وکړي بررسي دي کړي، مګر ما ته دې اجازه راکړي چې زه د سرمایه بررسي کړم. هغه راهنمایي معامله چې د کابل کې جوړه کړې او په میلیون ډالر هغه باندې خرچه چې د اسناد تصفیه کوي، ځمکې اخلي، غصب کوي، ښارګوټي جوړ کړي دي د لور په نامه، د زامنو په نامه، تلویزیونونه یې اخیستي دي، دغه ټول به موږ سره حساب کوو. د جهاد نه مخکې به هم سرمایه حساب کوو، د جهاد نه وروسته د یوې ورځې د جهاد قیمت د څونه د هغه به محاسبه کوو سره چې کړی ده. بیا چې امریکایانو ته د غلامي کړې ده، غرب ته د غلامي کړې ده، هغې به هم د سره حساب کوو. کله ډیموکرات شم، کله مجاهد شم، کله د شرق طرفدار شم، کله د ایران طرفدار شم، کله د پاکستان طرفدار شم. موږ د پاکستان په ضد باندې د تلویزیون د ټولو افغانانو مظاهرې راشر کړې، مګر دې ښاغلي مظاهرو ته اجازه ورنه کړه، خپله پورته نه شي ورځ د پاکستان په ضد خبره ورنه کړه. نور اسناد به مې افشا شي چا چېرته د سیاست سره کتلي دي، دا به وروسته ټول افشا کېږي، دا به ملت ته چاڼېږي. خو زه د یو افغان په توګه، د یو مسلمان په توګه دغسې جنګ سالاران چې دي دا یو بسر کیم نه دی. مننه استاد. همیش په اصطلاح یو محدوده ډله یا د ګوتو په شمېر کسان ځانونه د افغانستان د جهاد وارثین ټیکهداران بولي. بالاخره د افغانستان جهاد د افغانستان ټول ولس کړی دی، ټولو سیمو کړی دی، ټولو ولایاتو کړی دی، ټولو اقوامو کړی دی، او که یو محدود قوم یا یو محدودې سیمې یا یو محدود ولایت او که د افغانستان ټولو خلکو کړی وي، بالاخره بیا د امتیاز ولې تر ننه پورې دغه محدود د ګوت په شمېر کسان مشکل په څه کې ده چې یو څوک نوم یې تخلص مجرم کوو چې ورته چې ولې وایي رښتیا وینا ترخه ده، زه یې کوم ځکه زه مجرم یم. که داسې نه وي زما نوم دی عزیز جان، نوم یې عزیز جان، تخلص مجرم کوم. نو شعر یې ولې که دا رښتیا وینا ترخه ده ځکه ما دخل مجرم وایي، که داسې نه وي زما نوم خو عزیز دی. نو اوس دا زموږ سره چې خلک مخالفت کوي علت دا ده چې تاسې ولې رښتیا وایي، ولې دغه دا خو اوس پخوانۍ زمانه ده، په کمپیوټر کې په یو ساعت کې ټول شیان محاسبه کېږي. امریکا په ویتنام باندې کوم څومره ټنه بمونه اچولي وو، 14 میلیونه ټنه بمونه نه زیات هغه محاسبه پرته ده. روس چې افغانستان کې څومره اسلحه استعمال کړې ده په میلیونو ټنه دا پرته ده، ارقام یې شته، دا به کمپیوټر کې واچو، دا به تقسیم کړو په ولسوالیو باندې. الکساندر مایاروف یو روسی دغه لیکي په قندهار کې د ارغنداب ولسوالۍ چې یو اوار ولسوالۍ ده، شنه ولسوالۍ ده، وایي موږ دا په کیلومتر تقسیم کړه ولسوالۍ، په کیلومتر هم بیا په متر مربع تقسیم کړه، هر متر مربع ته هم د توپ څو ګولۍ وویستلې، مګر بیا به کله چې جګړه به موږ به وویشتله اور 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 به چې بیا به هغه شلو مجاهدینو به ټک غځې نه بیا یو ډز وکړو، د مجاهدینو مورچه به نه وله منځته تللې. دغه د جهاد ته د قندهار سهم ګوره په حکومت کې، د قندهار کم مجاهد اوس یادېږي، د کونړ کم مجاهد یادېږي، د هرات کم مجاهد یادېږي، د بل کم مجاهد یادېږي، دا یو موضوع او بیا پروتوکول دې هم کړی وروسته سره. پروتوکول چې ولې کړی ولا موږ ته په ګټه و، تاسو چې په ګټه وروسته په ګټه وکنه، مقابل طرف ته په ګټه وکنه. دا که دی پروتوکول نه وای کړی دغه روسان دا وسله چېرته جنوب ته رانتقالولی شول، دا جنوب ولې هغه کېده، دا محدودې ډلې چې په لویه لاره باندې پراته وو، هم د روس نه امتیاز اخیست، هم د کابل حکومت امتیاز اخیست. دا هغه باس دی چې څوک ورته 3600 سکاټ استعمال شوي، 3600 سکاټه ښاغلی عطا محمد نور دی وایي چې دی په کومه جبهه کې پروت و په هغه باندې څو سکاټه لګېدلي. خو زه به توره بوړه هم ورته وښیم او د کشمیر خان جبهه به ورته وښیم چې په هغه باندې څونه لګېدلي، په کونړ څونه لګېدلي. په کونړ کې 100 کسان یو ورځ سکاټ تباه کړ، بیخي هډوکي هغه هوټل باندې سکاټ ولګېد چې مجاهدین پکې وو، هغه هوټل بیخي له ځمکې ورک شو، تا باندې چېرته لګېدلی، ته اوس د جهاد ټیکهدار شولې. نو دغه واقعیتونه دي چې موږ یې ویو بیا دې کې مخالفت را پیدا کړي. بله اصلي مسله زما د هویت په سر، ته د دولت رسمي والي، ته دا هویت منم دا نه منم، ټول افغانان دي وروره، زه چې تفکیک نه کوم ټول ته په یو سره ګورم، ته څوک یې؟ زه په دې وطن کې ثابت اکثریت یم، زه دا نور قومونه په ځان کې منم، ورسره وروري کوم، هر څه کوم، او ته لګیا یې چې نه زه یې نه منم. دا خو دی چې وایي چې دا تلویزیون د کرزي لخوا، دا خو د کرزي برکت ده چې هلته ناست یې، دا د کرزي برکت ده چې زه غرو پش کوې، چې کرزی نه یي ته خو عادي یو سړی لکه څنګه مخکې چې معلومات اوس بیا هم معلومات. نو خبره دې کې ده چې زه ولس ته خپل ډاډ ورکوم
او د محدودو جنګ سالارانو نه دا به د حساب وسره یو سرمایه پانګه حساب شي، د جهاد او د نه جهاد خبره یې محاسبه شي، کرپشن یې محاسبه شي، او بل یو اخلاقي درس به دې ته ورکړی شي چې که ته ورونه مخالف یې نو شي جان مخالف حکومت کې کار نه کوي که د حکومت مخالف. استاد بله خبره چې بالاخره د ولسمشر کرزي څخه هیله کړې ده چې ژوندون راډیو تلویزیون په وړاندې باید لازم اقدامات وکړي او همدارنګه د هر قوم نوم باید په الکترونیکي تذکرو کې ذکر شي، که دغه برخو کې اقدام ونه کړي بالاخره دی به د سرې کرښې نه ور واوړي. څه فکر کوئ دی د بدماشي یا د کوم موګي نه بالاخره الوزي چې دومره ګواښونه کله ناکله همیش کله ولسمشر ته کله ولسي جرګې ته کله ملي شخصیتونو ته او کله آزادو رسنیو ته خپله دغه سره کرښه د کرزي ورته ورتېر شو، یعنې د خبرې که ومنلې دا د کرزي له سرې کرښې تېرېدل دي او دا حکومت به 10 میاشتې پاتې یا به یا به نه. دا نظام باید د ښاغلي عطا یا د ښاغلي دوستم یا د ښاغلي فهیم یا د نورو څو ښاغلو له انحصار او منګولو نه راخلاص شي. دا نظام باید پرېږدي چې ولس په خپله خوښه خپل مشران وټاکي او تر 12 کلو کې چې کوم موزر او د ملت خلاف د ملت د ګټو خلاف احتیاط نه کار اخیستل شوی هغه باید نور ډبره کېږي، نور باید قانون حاکم شي. دغه قانون چې د ښاغلی کرزی د ټول ولسي جرګه د مشرانو جرګه همدا ستره محکمه دا ټول خلک موږ د قانون د حاکمیت خبرې کوو. یاره را دي چې د اول د قانون په موږ تطبیق کړي، که موږ د قانون خلاف کار کړی اول د موږ په دار کړي چې دې وطن ته خو معلوم شي ما په دار کې چې مسؤل خلکو ته یاد شي په دې وطن کې خو یو سړی په دار کوي چې د قانون خلاف کار کړی. غلم ناري وایي چې غل دی، کاروانم ناري وایي چې غل دی، هېڅ تفکیک نه کېږي. او که د قانون په دې تطبیق شو، که موږ غټ مشکل په دې کې چې قانون که قانون تطبیق شو افغانستان کې زموږ 99% مشکلات حلېږي. هر سړی خپل قانوني چوکاټ ور داخلېږي، د خپل خولې په تناسب خبره کوي، د خپل وزن په تناسب خبره کوي او هېڅوک حق نه لري چې د ملي ګټو خلاف باندې کار وکړي. نو په دې خاطر موږ یو ځل بیا وایو چې دا چې ته وایې چې کوم ځای نه دی خپله وایي چې وروره ایران ماته پیسې راکولې، دا په ایران هم پیسې اخلي، روس نه هم اصلي اخلي، تر دې نه نور نو بیا وضاحت چېرته وي؟ مننه استاد د ژوندون تلویزیون یو بله خبره هم کوم ډي ان اې ورته وایي د څوک چې د نسب باندې ډېر ټینګار کوي، یعنې په 21مه پیړۍ کې د نسب په سلسلې باندې ټینګار کول د ماډرن تخنیکي دنیا کې دا یعنې داسې ده چې یعنې ډېر معقولیت نه لري. زه چې کم مور ته نه یم ډېر معقولیت نه لري. افغان موږ ځکه وایو چې موږ د نورو ملتونو سره توپیر وشي او موږ د نورو ملتونو تر ګواښ لاندې یو یو هویت ته موږ ضرورت لرو چې هغه افغان دی، هغه کې ټول موږ مساویانه حق لرو، نه پښتون چا باندې برتري لري نه نور قومونه چا باندې برتري لري. هر افغان د بل افغان سره مساوي حق لري، قوم په نامه هېڅ محاسبه کوو. دې نه پرته نور که بیا هم دی ټینګار کوي چې نه ودې شي اول یو سیستم جوړ کړي ډي ان اې ورته وایي چې هغه د نسب سلسله معلوموي. دلته خو داسې کولی شي یو عادي کاتب یو چا یو قوم داسې کې بدل کړي، کاتب د ناسته قوم څه شی دا پلانکۍ لیکم بس بیا هغه نشي سپینولی چې د اختیار زما قوم صحیح لیکلی. دې په خاطر چې د ښاغلي عطا محمد نور د وړاندیز په ځای شي اول به ډي ان اې ورته وایي د وینې ټسټ چې هغه نسب معلوموي، 1000 کاله مخکې نسب معلوموي، دا به ټسټ کړو، نمده نه به یې شروع کړو، د ده له چار اطراف نه به یې شروع کړو څوک چې د سره طرفدار دي چې واقعا د ډي ان اې موږ ته سمه نتیجه راکړه چې دغه سړی قوم یې دغه شی دی، بیا به یې ده په خوښه همغه قوم ولیکو. داسې هم کېدی شي چې یو سړی وایي زه په دغه قوم یم اخره کې بل قوم راووځي. قومونه اکثره خلک بدلوي، یو وخت کې دا یو شی لیکل اوس بل شی لیکي، ژبه یو شی اوس بل شی لیکي. نو په دې خاطر چې د پیشنهاد وړاندیز عملي شي نو راځئ چې ډي ان اې د وینې ټسټ وکړو. په دې کې به د هېڅ چا حق د خپله د ښاغلي عطا محمد نور حق به هم سلب نه شي. دا به وکړو چې دا څه نتیجه ورکوي، څومره کسان چې د کوم قوم په نامه یادېږي دي که نه دي، او که څوک له بل ځای هم دلته راغلي دي دا به ټسټ کړو. هغه نه وروسته به بیا ورځ په مهرباني تشکیله کې شروع کړو. او که نه زه چېرته په لویه دره کې څو دې ته وانرسي په لویه دریاب کې ګرځه په ویاله کې د زوال نوم نه هنګه. موږ زړه لرو دا کرزی د ټولو بدیو سره سره تا ته ډېر امتیاز درکړی که پښتنو ته ډېر ورکړی، پښتانه خو یې سټ کړه نو بیا هم د هغه په مقابل کې هم دی ولاړ دي. نو دې له خاطره چې عدالت تامین شي قانون باید حاکم کړو، قانون باید له ځانه شروع کړو. د یو فرد په توګه عطا محمد هم یو فرد دی، دې وطن زه هم یو فرد یم، په قانون لحاظ زه د مساوي حقوق لرو. داسې وسلې ډېر لري چې نه لرم هېڅ هم نه لرم، دا بله مسله، دا په قانون کې نه محاسبه کېږي. نو راځئ زه سترې محکمې ته ولسي جرګې ته څه چې د افغانستان مدني قوانین دي راځئ د عطا محمد نور پانګه امکانات دا به وسنجو، د ژوندون تلویزیون به وسنجو. لاړ چې کرزي ته دې ووایي چې که دا کرزي موږ سره ډېر کومک کړی، موږ چېرته مامورګیان یو چېرته عادي کسان یو، موږ دې ماموریت نه لري کړي، د ښاغلي عطا محمد نور دې هم لري کړي. یس
موږ که دولت نه ناوړه استفاده کړي موږ به ختم شو، که ده کړي دی به هم ختم شي. دولت که د قرضي له امکاناتو نه موږ ناوړه استفاده کړي که ده کړي دواړه به ختم شي، هېڅ خبره نشته. مننه استاد. بالاخره ستاسې وړاندیز د دغې ستونزې په هوارولو په مخه چې نن ښاغلي استاده تا په ژوندون باندې دغه تورونه پورې کړي، ستاسې وړاندیز یا پیشنهاد څه دی؟ زموږ وړاندیز چورلټ کې وایم چې اول باید قانون حاکم شي. د جهاد له مقدس نامه نه باید نامجاهده اشخاص جنګ سالاران استفاده ونه کوي. دا دوه مسله. د چا چې په دې 1200 کلو کې ناوړه پانګه پیدا کړې د ملت شتمني لوړ کړې، دا باید دا شتمني باید ملي شي، د ملت ټوله سرمایه شي، تفکیک وشي، تفتیش وشي، سرمایه د ملت راووتله ملت ته دې ورکړی شي. رسنۍ دې پرېږدي ازادې چې واقعیتونه ووایي، د همدې له خولې ووایي، بېرته همدې ته نشر کړي. رسنۍ د وږمو مخه دې نه نیسي، د خولې مخه نیولی شي، د وږمه بوی د بوی مخه څوک نشي نیولی. رسنۍ نن ژوندون نه سبا بل تلویزیون. زه خو یوازې په دې تلویزیون باندې متکي نه یم، اوس انټرنیټ د فیسبوک د هر ځای کې موږ خپله خبرې له فیسبوک راخیستي. نو په دې خاطر د قانون حاکمیت، د جهاد نامه نه ناوړه استفاده، د ناوړه استفادې مخه باید ونیول شي، حق باید حقدار ته وسپارل شي. د قومونو په نامه چې ځان مشهوره کړي دي د دې مخه باید ونیول شي. قومونه باید په خپل منځ کې سره وانچول شي، ټولو ته د افغان په سترګه وکتل شي. افغان قطعا دایره قطعا د منلو وړ نه ده، که څوک یې په خصوصي محافلو کې یا په خصوصي تشخیص کې د ځان تشخیص لپاره یا په ولایتي کچه یا د مملکت په داخل کې استعمالوي، موږ هېڅ سره مخالفت نه لرو. هزاره د خدای هزاره لري، پښتون د خدای پښتون لري، دواړه سره ورونه دي، او تاجک د خدای تاجک لري. هېڅ څوک حق نه لري چې دوی هویتونه بدل کړي، مګر په ملي مسایلو کې چې دا آیډنټي کارت یا پیژندپاڼه چې اوس په هغه کې دوبۍ کې زه ښیم، زه په انګلستان کې ښیم، زه په بل ځای کې ښیم، دا زموږ د ملي وحدت لپاره دا پکار ده چې واحد افغاني هلته ما څوک په دې پښتون او تاجک او هزاره په نامه نه پېژني مملکت نه بهر. او دا علمي اصول دي. امریکې ته چې لاړ شي امریکن لیکي، که څوک افغانستان نه تللی افغان امریکن ورته لیکي، او که څوک جرمن کې اوسېږي هلته جرمن ورته لیکي، دوست ورته لیکي، او که څوک بیا له بل ځای تللی هلته ورته لیکي مثال افغان جرمن. یعنې دی پخوا افغان خو اوس جرمن شوی. عجبه خبر خو دې کې ده چې یو ښاغلی ده د پارلمان کې د افغانستان سخت مخالفت کوي، وایي زه افغان نه یم مګر پارلمان کې هم اوسېږي. هغه ته تللی فرانسې ته، هلته فرانسې طبیعت لري، وایي چې هلته لیکلي افغان فرنچ، یعنې افغاني فرانسوي. په 500 کلو کې فرانسوي شو، او دلته 1000 کاله ما سره اوسېږي افغان نه شو. د دې په خاطر چې دلته قانون نشته ده. هیڅ څوک په ملي مسایلو باندې چا سره هغه نشي جوړجاړی نشي کولی. ملي مسله هر چا چې د ملي منافعو نه سر وغړاو هغه ته قانون ده، هلته زندان ده، محاکم دي، دار ته داره پورې خل رسېږي. دا ټوکې نه دي چې یو زورواکه دې راپواسي، موقت زورواکه چې هغه هم چې د حکومتي وسله ورسره نه وي، سبا ورځ په خپل منطقه کې نشي اوسېدلی، نو هغه دې راپاسي د ملت په هویت دې افغان بیا چېرته راشي؟ خیر نو افغان نن چې د پوهنتون له کلمې را شروع کړې، دا نه چې تېر شوي بیا د پیسو معامله سره کوي، بیا د افغان کلمې ته افغانستاني وایي، بیا وایي چې افغان چې نشته نو خو راځئ تقسیم کړو، افغانستان څه معنا لري؟ نو دا د افغانستان د دفاع په خاطر، د افغانستان د استحکام په خاطر باندې باید ټول افغانان چې د هر قوم نه دي، هر نسب نه دي، او د هر قشر نه دي، ښځه نر ده، دوی به د افغان د هویت په خاطر باندې، یعنې له اسلام نه وروسته موازي موږ اسلام افغانیت ده او اسلامیت ده. دا دوه ستر ارزښتونه دي چې افغانستان کې پاتې، نور خو ټول دوی خرڅ کړي، برباد کړي دي. موږ د دغو سترو ارزښتونو باندې هېڅ چا سره معامله نشو کولی چې زموږ دیني هویت اسلام دی، ملي هویت هم افغان دی، افغانیت ده. دې کې نه اتا نور سره معامله کولی شو، نه کوم بل جنګ سالار سره کولی شو، او نه دا تفاهم مسله ده. تفاهم مسله دې کې ده چې وړو ګټو نه به خیر کې چوکۍ دې ورځ زیاته شوله ورځ کمه شوله، دې ته تفاهم وایي. دې ته نه وایي چې راځم تا سره زه نن په افغانیت خبرې کوم، سبا درته په اسلامیت خبرې کوم. دا مثلا هغه وخت چې اساسي قانون کې موږ وایو چې دا د قید شي چې د وطن دښمنان ایران پالي، پاکستان پالي، روس پالي او غرب پالي، دا دلته راځي، دا بیا سبا ته په هویت باندې سره جګړه ده. دا هویت د خوراک شی نه ده، مګر دی پې ځکه نه ښه دي چې د مملکت تجزیه کې ټوټې ټوټې کې پارچه پارچه کړي. خو یو خبره زه دې وطن ته د یو افغان په توګه وایم، د وطنوالو ته، چې دا خوا چنګیز راغی ارمان جان لاړ، هلاکو راغی ارمان جان لاړ، عربو تر هغه پورې د زور و چې سوی تفاهم حاصل کړي، بیا اسلام دلته راغی، یعنې د اسلام افغانستان ته په زور نه راغی، په تفاهم راغلی. عرب د سر په کاسه کې هلته اوبه وڅښلې، پنجابیان راغله مختوري لاړ، روس راغی مختوري لاړ. اوس د 40 هېوادونو خلک راغلي څو چې د افغانانو اصلي جوهر سره تفاهم ونه کوي، دا 40 خورا ناکام دي. درته په ډاګ وایم یو 15 خړسري طالبان چې نه نسب معلوم نه نظات معلوم نه، د هغوی سره د مقابله نشي کولی. دا چې ټول ولس راپاڅېږي، بیا به دا 15 جنګ سالاران او دا 15